کوي. کلبی وی چې القائم علی کل شی بما کسبت، خلق چې څه کوي په هغې باندې دائم ولاړ حافظ او هغې لره عالم. ابو عبیده رحمت الله علیه وی چې قیوم معنا الذی لا یزول، چې ختمیږي نه. بیزاوی وی چې القائم معنا قائم بتدبیر الخلق وحفظه، د مخلوق په ساتلو باندې ولاړ. جلال الدین سیوطی سے وی قیوم معنا دائم البقاء. قیسن اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وی مرجع دا اقوال دی تکی چانه دائم الوجود القائم بنفسه، دائم الوجود وی قائم بنفسه وی د ټول اشیاء لره حافظ وی. پدې معنا باندې چې قائم علی کل شی په معنی واخلي، یا قائم علی کل نفس بما کسبت په معنا، یا الذی لا یزول په معنا، یا دائم البقاء په معنا. پدیو معناګانو باندې د قیوم اطلاق په غیر الله باندې کفر دی، دا ناروا دی. نور کائنات چې څومره دي دا الذی لا یزول نه دي، دائم البقاء نه دي، دی ختمېدونکي. کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. البته بیزاوی چې کوم معنا کړی دا چې دا قائم معنا القائم بتدبیر الخلق وحفظه، دا قائم معنا په مدبر سره چې د خلقو د امور تدبیر کوي. نو دلته معنی دي، یو مدبر حقیقی دی او د کل اشیاء مدبر دی. مدبر حقیقی د کل اشیاء مدبر. نو دا چې د کل اشیاء مدبر وي دغه معنا او حقیقی مدبر وی، د اطلاق به په مخلوق باندې کفر دی، نشي کېدی. یدبر الامر كله، خدای تعالی د کل شی تدبیر کوي. او کدا مدبر واخلی مدبر مجازی، او د کل شی مدبر وانخلی د بعض اشیاء مدبر کی، نو بیا د دې اطلاق په مخلوق باندې جائز دی. لک راجف المدبرات امرا، قسم میری باغ فرشتو مدبرات امرا چې د کارونو تدبیر کوي. نو قیوم په معنا د مدبر کواخستل شي او مجازي مدبر شي، نو الہ هم مدبر دی، یدبر الامر کله، او فرشتي مدبر دی، فالمدبرات امرا. دا تدبیر نسبت فرشتو ته مجاز دی، رب کریم ته حقیقت دی. نو مجازا نسبت بیا د تدبیر په معنا کواخستل شي قیوم مخلوق ته کېدی شي. دا یو بعید تعویل دی چې مخلوق ته د قیوم په دغه نسبت سره نسبت کېدی شي. مطلق دا خبره کول چې مخلوق ته د استعمال شرک دی، دا تحقیق دا خلق نه کوي. په معنا د دائم البقاء سره، په معنا د الذی لا یزول سره، په دې معناګانو باندې کدی واخستنو بیا کفر او شرک راځي. او کته دا په دې معنا باندې اخلي قیوم چې د مدبر معنا ورکه، نو مدبر خو فرشتم جوړې دي شي. ول مدبرات امرا، قسم می پاغه فرشتو چې تدبیر د کار کوي. تفسیر روح المانی په دغه فل مدبرات امرا باندې لیکلي دي چې تدبیر د امور د فرشتگانو پورې خاص نه دي، دا باز اولیاء کرام مدبرین وی او تم سپارل کیږي. لکه خضر علیہ السلام مدبرو، موسی علیہ السلام د اصحاب الارشاد نو، په دې کارونو باندې خضر علیہ السلام مسلط او دا مقرر په دې کارونو باندې دي. ته اصحاب التکوین اولیاء وایي. تاویل بکے کہ تاویل ونه کې جعلنا من الماء كل شيء حي، وګوره هر شي ته حي ویلې شو، او هو الحي کې الہ تم حي ویلې شو. که ظاهر پسې دې چوهو خدای تعالی قیوم دی او تا پیر سے قیوم ویلې مشرکی، نو خدای تعالی حی دی او تم حی. خو خپل قید لګې کنه الحی الذی لا يموت، یا الحی لذاته دی، او مونږ حی خمرو. نو په الذی لا یموت سره فرق شو د حی د حی غیر نه کړه. نو دا شان چې الته په الحی کی تعویل کینو په قیوم کې بم کې مخلوق باندې چې د قیوم کې اطلاق کیږي هغه فقط په معنا د مدبر سره وي،
او مدبر نسبت هم دوی ته مجاز وی. د تکوین اولیاء قیومیت یو مقام دی غی ترسی. امام ربانی رحمت الله علیه مکتوبات کې د قیومیت په مقام کې خبرې کړې دي. بعض اولیاء الله ته د قیومیت مقام ورکول کېږي چې هغه په تکوین کې تدبیر د امور کوي. د هر علاقې خپل مدبر وي، خپل د اصحاب التکوین نه اولیاء الله مقرر وي. دا چې اطلاق د دې په مخلوق باندې شوی دی دا تفسیر روح المعانی 103 صفحه 3 جلد په باب الاشارات کې د دې کریمه ذکر کړي. نرا صفحه بلولی کړي، صفحه نمبر 19 د 3 جلد. والقيوم الذي ربي بتجلي الصفات وكشف الذات أرواح العارفين. والقيوم الذي قيوم هغا چې تربیه ورکړي شي هغه لرا د صفات په تجلی باندې کشف الذات باندې نور کشف کی. نو دغه قیوم چې کوم دیسه شری ارواح العارفین د عارفین اولیاء او روحونه دي. ففنوا فی ذاته د خدای د معرفت په ذات کې دی فانی شي. واحترقوا بنور کبریائه او د خدای تعالی د کبریا په نور سوځیدلی وی. دغه اولیاء ارواح د عارفین چې دي دا وی قیوم دي. نو دا تفسیر روح المعانی دی. دا عارفین او اولیاء او روح ته د قیوم نسبت کړي دي. نو 9 صفحه 3 جلد دی او دا دارالفکر دی بیروت. دارنګ دا زمالاس کې دارمی دا 240 صفحه دا جلد نمبر دی اول حدیث رقم دی 53 اخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاويه عن يونس بن ميسرة عن ابي ادريس الخولاني عن ابن غنم قال نزل جبريل على رسول الله. جبريل علیہ السلام نبی علیہ السلام تراغ فشق بطنه خیټه مبارک او ته پریشن کړه. ثم قال جبريل علیہ السلام ویل قلب وکیع یعنی قلب شدید ثم ناشنا محکم زړه ده فيه پدېزل کې اوزنان سمیاتان دوغه ګون دي چې اوریدل کیا وعینان بصیرتان استرګل چې لیدل کیا. محمد رسول الله المقفي الحاشر. ورځ د قیامت کې به مخ کې وی خلق بور پسې روان وي. بیا ورته وی خلقک قیما الہ العالمین ته پیدا کړی قیما خلقک قیما. جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته وی ته خدای قیم پیدا کړی. نو دا تکوین ته اشاره کوي چې د مدبر د خلقو دی. ولسانک صادق ونفسک مطمئنه نفس د مطمئن دی. نو جبرئیل علیہ السلام ولیدا نسبت نبی علیہ السلام ته کوي چې جعلک قیما ته خدای قیم ګرځولې. نو په مخلوق باندې د قیم اطلاق دغه معنا باندې شوی دی چې دا یو بعیده معنا د مدبر ده. عوام الناس تر دې الفاظ استعمال نه دی پکار ځکه لا تقولوا راعنا کې مقصد دا دی چې الفاظ شبهه مې استعمالوي. نو پدې قیوم کې معنا د دائم البقاء دا، معنا د قائم علی کل شیء دا، معنا د لا یذل او معنا د مدبر دا. هغه درې معنی باندې خو استعمال بالکلیه ناروا او کفر دی. فقط په معنا د مدبر سره به احتمالین دي چې مدبر مجازي د بعض اشیاء دی او مدبر ته حقيقي کلی دی. نو مدبر مجازي په نسبت باندې نسبت کې دی شي. کوم مشایخ چې دا الفاظ استعمال کړي دا غیر پر تعویل د جواز پیدا شو چې هغه به دغه مقصد مراد وي. نو هغه ته بد نسبت چې سو کوي دا جهالت دا غیر. خو عوام الناس چې قیوم په معنا نه پوهیږي چې قیوم څه شي ته وي او چغي وي پناتونه قیوم الزمان او فلان الزمان. نو دې غریب په دې لا پوي نه دی چې قیوم څه ته وي، دوی ته استعمال نه دی پکار. عوام دې دا نه استعمالي دا لفظ شوبه دی. په دې کې بیا خلک غلطه معنا خلی به ور باندې کافر ټاپی لګي. نو چې لګي د الفاظو کاغذ چرته قیومیت مقام ته رسیدلې د ناخوان پر قیوم الزمان ټکی باندې راکوزیږي خو نه کنه کده ونه وي.
او کچرته نه رسیدلې د شپږ سو کرتی وای ورپسې هغه ته نشه رسیدلې نو دا یو د قیوم الزمان د ویلو نو کوي نه وای څه چللې نو عوام الناس او شیخان غلو افراد دي سره په حقیقت خبر نه لري الفاظ دوی دي د الفاظ نه استعمالي او کم مشایخ صوفیو چې د استعمال کړي پاغي تانه ملګوي اعتراض په مکوي ځکه دا غي د الفاظ چې کم دي دا غي نصوص د جعلک قیمنا چې جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته ویلې یا فالمدبرات امرا فرشتو ته نسبت ده په دغه معنا باندې اولیاء کرامو کې مدبرین شته د تدبیر په معنا باندې نسبت هغه ته کی لا تاخذه سنه ولا نوم ننسی خو تعالی لرسنتن پر کالین یو سینه دا یو نعاس دی او بل نوم دی دا سینه چې کوم دی دا فرراس په سر باندې اول یو بوج راشي او نعاس چې د پسترګو کې داسي کمزوري راشي نوم چې کوم دی پزړه کې وي اکلک خوب ازله پورې تعلق لري وسترګم په ورپټی شي نعاس هغه چې خوب درځي درتا استرګې درو پټی شي بیا دا سره بیدار شي او سینه چې کم دی دا فرراس کله چې انسان ته ډیر خوب ورشي نو په دې سر یو ثقل راشي دروندواله د نور خوب ته جوړیږي نه سترګې پټیږي لا ور نږدې شي نه ده نو دا سینه غاوله پر کالیدا چې سر ونیسي خوب انسان ترش سړی په پوي شي کنه وی فلانی ته خوب ورغله دي اسی هغه اثر په ښکارش نو خدای تعالی سینم نه نسی پاتلا دا چې نعاس او نوم ونیسي ولا نومنا لا تاخذ سنه ولا نوم بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ترالل او ورته ویل چې خدای تعالی خوب کوي کنه کوي نو موسی علیہ السلام ورته ویل چې چپ شي د خبرونو دا به هدا سوال نه مکوي غلې شنو وحی ورتراله موسی علیہ السلام ته وی چې یو دوه قاروري او شیشې لاټینونه چې شیشه ولنسا موسی علیہ السلام یو لاس کې ونیو یو بل لاس کې شداسي نیمایش پښو پر کالی پیرالا دا سینا ور باندې رااله شوی قتل دا دواړه دا شیشې چې ویره پرې پتونا نورا پرې وته بس را بیدار به اوچته کړی تعالی ورته تا ته هماوی سارا پوری ټینګه کاغنه سارا پوری ونی صدا به ونی وی بیا چې ونی وی د شپې چې اخیری سه شو خوب پراغه دواړه لمنه پرې وته دواړه شیشې ماته شوې خو تعالی موسی علیہ السلام طویل کما خوب کوله لا يعوده حفظهما اسمان او زمکو ساتون کې زایما کما چرته خوب کوله نو نه اسمان روغ پاتې و نظم کړی حفاظت بچا کول پتا چې خوب راغې دوه شیشې دیونه ساتلې پرې وته در له ما فی السماوات و ما فی الارض دلر ټول هغه چې د پاسمان کې من ملائکه او عجایبات و ما فی الارض من المخلوقات من ذا الذی سوق دی آغا یشفعو چې شفاعت بو کې عنده پنځ دخل تعالی دا اهل السماوات والارض ما پورز د قیامت کې استفهام انکاری دې سوق شفیع نشتا چټ انکار مکو استثناء موجود ده الا باذنه مگر په امر دخل تعالی او اذن د باری تعالی بیاشت دی یعلم ما بین ایدیهم الہ العالمین علم لري پاغه سبانی بین ایدیهم زمیر د ایدیهم ملائکه او تراجی کچ په مخه فرشتگانو کې دي یعنی ما قبلهم یا ما بین ایدیهم ما بین ایدی العقلاء یا ما بین ایدیهم ما بین ایدی الانبیاء یا ما بین ایدیهم ما بین ایدی المخلوقین طول تراجی کا زمیر وما خلفهم ما بعدهم یا ما بین ایدیهم من امر الدنیا وما خلفهم من امر الاخرہ ولا يحيطون بشيء من علمه لا يقدرون ان يحيطوا لا يحيطون معنی احاطن کوي دی خدا معنی چې کولې شي خو کوي نه لا يقدرون ان يحيطوا قدرت نه لري چې احاطو کې بشین پس شی باندې من علمه من معلوماته د معلومات د بری تعالی نام مفسرین وی معلومات معنی من علم الغیب قدرت نه لري چې احاطو کې پيوشد علوم غیب باندې الا بما شاء مگر په بعضو هغه چې د باری تعالی مرضی وي تعلیم انبیاء او فرشتگان لره په هغه باندې به علم وي نو نه په علم کلی د علم غیب دا
او اثبات د علم جزئی دے. څوک چې ورته کلی ثابتې انبیاء علیهم السلام او فرشتو ته هغه د یحیطون منکر شو، او څوک چې د جزئی نه انکار کوي هغه د الا بما شاء منکر شو. د افراط او د تفرید په منځ کې صراط مستقیم دی. علم کلی علم غیب مثابت او جزئی ثابت کا احاطه نشي کولای په یوشي د علومو معلومات د باری تعالی او علم غیب نام الا بما شاء مگر په باغ هغه شی چې د الہ العالمین اراده وي. ابن عباس سے ترجمه دا کوي لا تعلم الملائکه شیئا من امر الدنيا والآخرة الا ما علمه الله، مگر که خدای علم ورکړي بیا علم لري. وسع کرسی السماوات والارض، پراخ دا کرسی السماوات والارض. مراد دا کرسی نه څه شی دی؟ قاضی بیزاوی رحمت اللہ علیہ وی دا کرسی چی کم دا تمثیل لعظمت تعالی و تمثیل مجرد ولا کرسی فی الحقیقہ. قاضی بیزاوی وی حقیقت کسا کرسی نشتا بلکہ دا تمثیل دے دا مجرد عظمت دا باری تعالی. خلق کوئی دا فلانی باچا دا سے لوئی تخت دے خلی کی اشارہ عظمت دا باچا تی. نو دا چې وسع کرسی او سماوات او الارض بس د باری تعالی بادشاہی پاسمان نظم کو باندې پراخ لوی بادشاہی لري. عظمت دا شان د باری تعالی لري پکې. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماندا کوي چې کرسی په حقیقت کې نشتا، مراد د کرسی نه دلته علم دی. ابن عباس صرف سوی مراد د کرسی نه علم دی. دیو جن عربان آغا کتابچی تچاگی کی علمی خبری پرتی کراسا ورطوائی کراسا نو کرسی مراد علم. وسع علمه السماوات والارض، علم دباری تعالی پاسمانونو پزمکو ټولو باندې پراخ دی. نو مراد تینا راشو دا ابن عباس سے برائے دا. دریم قول مراد دا کرسی نه چې کوم دی ملک او بادشاہی دا. وسع سلطنته وملكه السماوات والارض، دا خدا متکلمین رائے دا چې دا کوم ذکر شوا چې حقیقت کې کرسی نشتا. تجسیم خواطت للنبی پکار چې گنی کرسی دا او باری تعالی و پناس پیو فلان فلان دا نشتا. ناوی دا تاویلات ذکر کړل. دویم قول دار چې هغه د محدثینو قول دی. ایوی کرسی او جسم دی حقیقت لري لکه عرش چې او جسم دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پکې وایي چې الکرسی موضع امام العرش، د عرش مخې ته کرسی او ځای جوړ دی، هغه ته کرسی وایي. حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی چې کرسی هو العرش، بعینه عرش کرسی دا. نو معنی دار چې ساعت السماوات والارض، دغه کرسی چې یو جسم نه بعینه عرش دی یا د عرش مخه ته یو موضع دی پراخه پاسمانونو پزمکو باندې. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مرفوع روایت د نبی علیہ السلام نه پیش کوي وایي چې دا واسمانونا او دا وزمکه په مقابل له کرسی کې داسې دی که حلقه فی الخلات، لکه دشت بیابان کې چې وا کړی پرتوي. نو دا کرسی د اسمان او زمکو نه دومره غټه ده. بیا فضل العرش، دا عرش په کرسی باندې دومره غټ دی که فضل تلک الخلات علی الحلقه، لکه دغه دشت چې په حلقې څومره غټه ده. نو اسمان او زمکه نه چې کم دی کرسی غټه ده او بیا د کرسی نه پس عرش غټ دی. نو د متکلمین او فقها محققین رائے دار چې کرسی علم مراد دی یا تمثیل مجرد للعظمت دی او یا چې کم دی دا مراد د دینه ملک او سلطنت دی. او د محدثین رائے دار چې نه دا یو جسم دی یا بعینه عرش دی یا مخه د عرش ته وزیر دی. ولا يؤذو انستړی کې باری تعالی له حفظهما ساتنه دی دواړو.
آد یعود او دن و ایادن او اود ویل کیږي ثقل تا لا یعودهما لا یسقل علی ندرنی په خدای تعالی حفظهما ساتنه دار شو د کرسیا یا ساتنه د اسمانونو د زمکو او دا باری تعالی العلیو اعلا من کل شیء اعلا من کل شیء. علامہ قرطبی وی مراد دل تدعلونا المجد والشرف والعظمت والجلال وعظمت الشأن والقدر دون العزم الذي هو من نعوت الاجسام. دسه غټواله نه مراد چې د اجسام صفت وی مراد د دین هغه شرف ده العلی اعلی من کل شیء او مراد د عظیم نزل العظمت والجلال دل شان خاوند دی. لا اکراہ فی الدین دلائل عقلی بیان شول دین بات پکار دا زبردستی سکوئی چی خپل راشی دی دین کے داخل شیون. لا اکراہ فی الدین دا نفی دا پمانا دا نہی باندے لا تکرہو فی الدین پا دین کے اکراہ مکوئی یا لا اکراہ نفی پخپل مانا پریک دا دین کے اکراہ نشتا معنی دارا چی اکراہ سرا چی چا ایمان روڑنو دا ایمان مقبول ندے اگا ایمان مقبولی چی دا سمیم القلب نوی ذہن تدا راضی چی اکراہ کو پا دن کشتا دا مجاہدین چی جہاد کی خو اکراہ دا کنا پا زور خلق دن تراکائی اکراہ خوشتا مر را منکم منکرن فلیغیرہ بیدی دا اکراہ دا قاتل المشرکین تردی چی دن پاتی شی فقط للہ دا اکراہ دا. جواب اکثرین و ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرامون و اکثر مفسرین وئی چلا اکراہ فی الدین آیت منسوخت منسوخ دین دا منسوخ شوی دی فایت دا قتال سرا. دویم قول دا ابن عباس مجاہد قتادہ رحمہم اللہ علیہ اغی سوائی لیست بمنسوخت لیکن خاص بیال الكتاب لا اکراہ فی الدین لا تکرہو اے مومنان اکراہ مکہ و اہل کتاب سرپ دن کے ولی اہل کتاب تب دعوت ورکے کہ دعوت نمانی اکراہ بن کے جزیبت قبول کے کہ جزیہ نونو بے جہاد دے. یو مشرکان دی گورے مشرکان نہ جزیہ نہ غی سر جہاد دے او یو اہل کتاب دی اہل کتابو کا جزیہ اور کولان بے جہاد پہ نشی کولی. نو لا اکراہ فی الدین لا تکرہو فی الدین مع الکتابی چھ جزیہ در کئی نو اکراہ مکوئی. او آغا چھ اکراہ ورسر کی گی دا اللہ وسان مشرکان دی. امام شعبی ضحاک قتادہ مجاہد ابن عباس طول پریبان قائل دی رحمهم اللہ. دا دویم شو. دریم دا لا اکراہ فی الدین نفی واخلا اکراہ نشتا پا دین کی مانا کچرت دا اکراہ پا طریقہ بانی چاہ دین روڑو او سمیم القلب نا مسلمان نو دا دین مقبول ندے دا فیدہ نلری. قد تبین الرشد وتحقیق واضح شوید الرشد ایمان او حق من الغی لکفر و باطلنا. ومن یکفر چاچے کفرو کا بالطاغوت پا شیطان سرا فعبادت دبوتان سرا ویومن باللہ و ایمان رولک خدای تعالی باندے فقد استمسکا پا تحقیق دا منگولیو لگو بالعروت الوسطی پرسی محکم باندے چھ حجت قویہ دین. مراد دا طاغوتنا سشے دی طاغوت قرآن کریم کی کلا فمانا دا بوتان و رازی والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها بوتان مراد دی. او کلا طاغوتنا مراد کعب بن اشرف چھ دا یہودیان و مشرو یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت الى کعب بن الاشرف.
یا لک والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت. دارست را روان دی چې کعب ابن اشرف دی او حوی ابن اخطب. کلا مراد د طاغوت نه شیطان وی لکه دا موضع. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله ای بالشیطان. دا چې مراد دلته د طاغوت نه څه دی نو اکثرین وایي چې مراد ته شیطان دی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی کل ما عبد من دون اللہ من شیاطین الجن والانس فهو طاغوت. هر هغه څوک چې من غیر الله دا هغه عبادت شو خو د شیطانانو د انس او جن دا طاغوت دی. د شیاطین نو کل ما عبد من دون الله نخا بعض وهابیانو طاغوت معنا دومره کړي کل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. نو په دې نسبت باندې عیسی علی السلام ته څوک طاغوت ویل شي هغه معبد من دون الله کراغلی. عزیر علی السلام معبد من دون الله کراغلی. نو دې بی دینان په دې معنا باندې بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تم طاغوت نسبت کړل. اعوذ بالله. ابن مسعود سے صحیح ترجمہ غنا منقول دادا چی کل ما عبد من دون اللہ من شیاطین الجن والانس. انسی و جنی شیاطین نچ معبود من دون اللہ جوڑ شو طاغوت تے. سعید ابن جبیر ابو العالی و مراد طاغوت ندل تکاہن من یکفر بالطاغوت بالکاہنین. دا غیب ویل چی کئی یہ خبر ہے وہ نہ مان لو پر انکار ہو. امام شعبی مجاہد صدی مقاتل اور ابن عباس رحمہ اللہ ٹول و مراد طاغوت نہ مقام کے ساحر رین ساحر من یکفر بالساحرین. زجاج رحمت اللہ علیہ و مراد طاغوت نہ مقام کے اصنام و بتان نہیں. یو دویم قول زجاج نہ منقول لے مراد تے مردت اہل الکتاب سرکش دالی کتاب دی. چاچی کفرو کا پا شیطان باندے پا بوتانو باندے پا ساحر باندے پا کاہن باندے یا کل ما عبد من دون اللہ من شیاطین الجن والانس ویؤمن باللہ بما جاء من اللہ فقد استمسکا پس پا تحقیقا منگولی ولگولی طلب دا امساک دا زاننو کا بالعروت الاسقا فحجت قوی سرام. مراد دا عروت الاسقان ابن عباس سے وہی کلمہ دا لا الہ الا اللہ لام صحیح دراٹنگ اکڑا. بعض مفسرین میں مراد دا عروت الاسقان حجت قوی دین قوی دلیل. لیکن مرفوع روایت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح کیا نبی علیہ السلام فرمائے اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر. زمانہ بعد صدیق اکبر سے عمر سے اقتداء کئی فانہما صدیق سے و عمر سے دوالہ چری حبل اللہ الممدود فمن تمسک بہما فقد تمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. نبیاد عروت الاسقانہ مراد اتباع صدیق اکبر سے بدا عمر سے بدا فتحقیق دی منگولی ولگولی بالعروت الاسقا چاغ اتباع صدیق سے بدا عمر سے بدا. نبی علیہ السلام فرمائی فمن تمسک بہما چاچے صدیق سے و عمر سے بانی منگولی ولگولی دی سنت راخ پل کرلا فقد تمسک بالعروت الاسقا لا انفصام لها. شیگان و آبیان تمسک بالعروت الاسقان و تلا. شیگانم د دوالو یارانو شان نمانی او آبیانو کم بشاوری دمرا باتور دے چے دو کیسٹو کے 250 دا عمر سے غلطی خود لے لیں 250 دا عمر سے خطا شوے دے 2 کیسٹے پریوانی بشاوری لگی کڑی دی خواہ باتور. سفیانی سوری سے وہی کم ملا چے تاسو اولد چی بیان کی تشیم دا صحابو دا تنقیس بیان کا
پس پوشه چې دا د اهل فتنهونه دي اهل زیغ کې داخل دي دواوی جماعتونه کې او چې وسړی پکې دوه کیسټي بیان لري نو دا به سنت والے حق څنګه شي عمر فاروق صاحب شلکات تراوی کړي دی دا عمر بدعت دی طلاق ثلاثه په یو آن کې مغلظ د عمر فاروق صاحب په اجماع ثابت دی دغه دور کې دی وی د خطا شوی دی نه دا وی رجعي طلاق دی دوی فتوا دارا والله باری تعالی سمیع اوریدن کرن لدعوت من یستعین به دعوت دا اغا چالا را چه امداد دخل تعالی نغوالین علیم پویرین پا قطع دا شبی دا زرد دنام زرد شبی لرکی یا والله سمیع لمقالاته علیم بصوابه ونعیمین اللہ باری تعالی باقی صفات کئی یوخو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دے بل اللہ دا غزات ولی الذین ولی پمانا دا حافظ و دا ناصر سرا حافظ و ناصر دا اغا کسانو دے آمنو یخرجو باسی باری تعالی دوی لرا من الظلمات رتیرو دا کفرنا الى النور رنا دا ایمان تا من الظلمات رتیرو دا شرکنا الى النور رنا دا توحید تا من الظلمات درنو دا بدعات تیرو دا بدعاتنا الى النور رنا دا سنت لرام والذین کفروا ہر چاہ کسان چے کفر کڑے لکا کعب ابن اشرف و مرگری رئی اولیاؤہم دوستان دے طاغوت و شیطانان دے یا طاغوت و کعب ابن اشرف دے حوی ابن اخطب دے فحالکون دے طاغوتانو کے چوباسی دے لرا من النوری درنا دا سنتنا الى الظلمات تیرو دا بدعاتو تا من النوری درنا دا ایماننا الى الظلمات تیرو دا کفر تا من النور درنا دا توحیدنا الى الظلمات تیرو دا شرک لرا اولئک اہل النار هم فیها خالدون علم تر الى الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاه اللہ الملکا دین بعد اصحاب الغی مثال لے چ نمرود دے الہ پل تعریف ذکر کچ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دا غزات مقابل کیو بیدین پیداش نمرود ناموان دولوحیت دعوی اکلا او گوری ما یو پیغمبر دا تولیگ مناظر کی پڑکان دلیل دوی خلق سرنئی علم تران علم تبلغ یبلغ علمک ندر رسید علم ستا الى الذي آغا کس لرحاج ابراہیم چی دلیل بازی کڑیو ابراہیم علیہ السلام سر فی ربی فی دین ربی پاک در رب دکی ان آتاہ اللہ الملک باری تعالی ویلی ان آتاہ اللہ الملک دا ذکر دم رب باتر جوڑ سے چی مقابل زما اکلا دے وجن چی ورکڑی و دا تخل تعالی بادشاہی نو چې بادشاہی می ورکړی و پکار د زما شکریا ادا کړی وې نو د ما سره مقابله اعلان کړه چې نمروز ابن کنعان ابن سخاریبا ابن سام ابن نوح علیہ السلام نمروز نومې دا نمروز بالزال اذ قال ابراہیم امام بغوی رحمت اللہ علیہ وی چې ملوک الارض اربعه ټول دنیا بادشاہی چې کړي سلور دی دو مومنان دی او دو کافرین دی سلیمان علیہ السلام او ذوالقرنین علیہ السلام دی دواړه د مسلمانانو نه دي او نمروز او بخت نصر د کفارو نه دي پنځم چې پټوله دنیا به بچی کوي عیسی علیہ السلام دی د کفارو په تمامه دنیا بچی بیا ناراضی او د مومنانو به بیا راشي چې عیسی علیہ السلام تل د مومنانو په پدرنش اذ پاغا وقت قال ابراہیم چه ابراہیم علیہ السلام ربی اللذی رب زما غزاد دے یحیی چه جوندی کول کی ویمیتو مرکول کئین یحیی للباس ویمیتو فی الدنیا قالوی نمروز لعنا نوحی ویمیتا
زم ژوندي کول کوم مړه کول کوم جیل ته لاړو یو سړی پاک کې د اعدام فیصله هغه خوشي کا یو روغ رمټ سړی راونی هغه حلال کوم دا دې مړه کول دا دې ژوندي کول ابراهیم علیہ السلام پوه شو چې دا جاهل په دلیل باندې پوهیږي نه په دلیل نه پوهیږي احیاء و اماتت او قتل منځ کې فرق نشي کولای د قتل منځ کې فرق نشي کولای د قتل کړي دی خو اماتت نه دی کړي مناظره کې چې کلم مقابل جانب پګړو وډو سر شي استاد دلیل کې د ضد د وجنه چونچرا شروع کی بیا نور ځان په مستړی کوا دا دلیل پر د بل دلیل تلاړ شه ابراهیم علیہ السلام په زید دی باندې چاغه دلیل کې چونچراو کې چلکستای ماتت خونه دا خو قتل کړی دی دا تحقیق پرې خو بل دلیل تلاړو قال ابراهیم علیہ السلام فإن الله پس یقینا خدای تعالی آیات رات لکې پنور سرا من المشرق د طرفه د مشرق نه ټول عمر پس راتلو کته په دنور سره طرفه د مغرب نه یو کرتین چې راستا خدای موګورو فبوهتا پس پړشو یعنی ساکت شه بغیر حجتن یا بوهتا معنا دهشا وتحیرا حیران پاتې شاو کس کفر چې کفر کړو نمرود والله باری تعالی لا يهدي نخای الحجه دلیلا القوم ظالمین قوم ظالمان لرا لك نمرود دلائل ورته نخای مناظره نشي کولای او کالذی مر علی قريه وهي خاويه على عروشها قدرت تام نباری تعالی پاغه دلائل دی کاف زائد دے او الذی عطف دے پاغ الذی حاج ابراہیم بانے اے علم تر الی الذی آیا ندی کتلی تاو ندر سیدل علم ستا آغی کس لرمر علا قریتنا چه مروریو کالا قریتن پیو قریه باندی مر علی قریه چې تیر شو په یو قریه باندې حال لري چې دا قریه خاویتنا یعنی ساقطتن پریوتی اوس شي حیتان وها دیوالونه داغه علی عروشیا پچتونو باندې قال ان یحیی هذه الله بعد موتها نوید کیف یحیی څنګه ژوند کی هذه دا قریه یعنی اهل هذه اهل دې قریه خدای تعالی ورستو د موت د اهل دینان دا چې دا کسو کو چې به خدای تعالی سل کاله وجلیو نورای د امام مجاهد او د محمد ابن اسحاق هغه دا چې دا ارمیا علیہ السلام او ارمیا علیہ السلام او ارمیا علیہ السلام بعینه هو الخضر علیہ السلام دا خضر علیہ السلام د بچی کمزه کې ناس ته قدم ولګي د غزه کې بچمن راشینش ذکر ورته خضر وای خپل نوم د ارمیاو نو کدا چرته خضر علیہ السلام وی ارمیا علیہ السلام نو دا یو بادشاہ یو قریه ته خدای تعالی لګلیو داغنم ناشیه ابن اموسو او دا ناشیه ابن اموسو بادشاہ ډیر دیندار سړیو دارمیا علیہ السلام د خضر علیہ السلام ډیر تابعدار نو بیا پدغه قرینه و مراد چې کم دی دا قریه د بیت المقدس شي بخت نصر اور باندې را روانو خبر راولي غلو چې تسلیم شي ناشی ابن اموس بادشاہ راغی خضر علیہ السلام ته ویل چې سوکو هغه وی زه دعا کوم دعا وکړه الها دې قوم باندې عذاب مرولا الہ ورته ویل دا بنی اسرائیل ډیر ګناګار شوی دي پرې چې ظالم په مسلط کم ویلا چې ما دعا نه کړې پرې په مراولا
خدای تعالی ورته ویل چې زستا د دعا پورې مې دوی پرې خدل او کتا ورته خیر او کله بیا راولم یو بیا راواله 3 کال تیر شو 3 کال بعد بخت نصر بیا را روان شو ډیر ظالم دی چې را روان شرا نږدې شو د بیت المقدس دروازې دوی بند کړې د خاري په ورا زینو باندې مورچلې جوړې کړې خارینو لوی دیوال تاو او دا بادشاہ بره ننداره سیل کولو چې د لغینا لخر راخکار شو خضر علیہ السلام هم په دروازه د پاسه ناستو بادشاہ ورته راغی چې تا خو ما ته دعا قبول شوی ده او لخر خو ورسېده وینا زما دعا قبول ده راغشي بیا بزي پدې ټیم کې او کس راغی خضر علیہ السلام ته زما خزرا زړی احسان ور سره کوما دې زما خبره نه مانی ویزه نصیحت ورته وکا لخر را نږدې شو نورم بادشاہ راغی چې لخر خورور سي دا وې زما دعا قبليږي دا بیازي اسړې بیا راغی چې زه ورته نصیحت کوم نو هغه نورم خلاف ورزي کوي او ډیر نصیحت مې ورته وکړه خو ډیر بد اخلاق خزر زما احسان نه مانی ویزه کوم سپیړې یو حسم وشي بیا مونږ شو بیا وتراغه لخر به خیرانز دیش بادشاہ ورته وی چې لخر ورو رسیدل دا څنګه دعا دا وی چې بس ما دعا قبول ده اکاس ورتراغه خضر علیہ السلام ته چې ډیر ته تنګ ما بیخي اوسه زمانه انکار وکړه ما منی سره نه چې تا ما سره ته احسان کړی دی تو ورته وخیره وکړه چې خدایا کدا رښتیا د خپل بادار مولا او د مشر د محسن احسان نه منی هلاکی کی چې دعا وکړه چې خدای کدا محسن احسان نه منی هلاکی کی بس جبرئیل علیہ السلام ورتراغه خضر علیہ السلام ته ویل چې علاقین اوزا عذاب نازل شو لکه چې پیغمبر په کوم علاقه کې عذاب نه وي ترې کلی نه وځي چې عذاب راځي ټیم را ورسید وی ما سره وعده دا شوی ده چې زبستا خیره نه پرې به عذاب نه راول ما کله خیره کړی دا جبرئیل علیہ السلام ورته ویل اوس د خیره وکړه چې کم سړی د خپل محسن احسان نه مني خدای دې هلاک کی دا ستاسو بنی اسرائیل سره خدای تعالی محسن دې احسان نه مانی دا د هلاکت قابل بده پوښو چې هو دا خو فرشتہ راغلی و ماته وزان پوینو خیره دخلین ہوتی وا بس یو سو ګډانی مخ کې کړل شپون کې په شکل اس طرح خارینه ووت چې دی وو تو بخت نصر پر راغی صح مرګونی ورکه وکړل خاریه ټول ورانه کړه بیت المقدس مونیو د ګډان سره ول ډیر وخت بعد بیا راغی چې بیا راغی ګوري دیوالن لند پراته دي چتونه په پراته دي ډیر بدل دي خلق مړی ان یحیی هذه الله بعد موتها د زیادت اطمینان لپاره دا دعا وکړه فاماته الله 100 عام سل کاله مړ پروتو سل کاله بعد بیا خدای تعالی را ژوند دیک دا خبره دوی کوي چې خدای تعالی ته پوښتنه وکړه چې کم لبست قال لبست یوما او بعد یوم دې که پوی دین ولی پوی نش ګوره دا امتحان دا مرګ د عادت الله موافق نو خلاف العاده د خدای عادت دار چې څوک مړ کی به ژوند کوي نه دی دنیا کې بس ختم شي بیا ال تبل ژوند په قبر کې ورکه بل ژوند په آخرت کې ورکه خودي دنیا ته بیا نه را لېږي دا مرګ خلاف العاده او امتحانا نو امتحانا د خضر علیہ السلام نه باز اشیاء خدای تعالی پټ کړل نو کدی دی اړه تدا سوچ کوي چې دی ولی پزان پوی نه شو نو موږ دوی نه دا پوښتنه کوو چې سل کاله او سړی نور ته پروت دی خراب ولی نه شو دوی خو چې خرابېږي جسد روغ نه پاتې کیږي دی ولی خدای تعالی بیا را ژوندې کو او د باره کې دا نه وی چې وانظر الی حمارک وانظر الی جسدک خپل اډوکو ته دی وګوره دینه خوري شو نه اډوکی شو خر خوري شوی دی اډوکی ډانچا پاتې ده نو دا امتحانن باز اشیاء خدای تعالی پټي دې سره پوی نشو چې دا څومره وخت
نو چې را پاسې د زړه لګا نچوړ د انګورو عصیر او انګورو انذرم ور سره انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس دور ته قتل چاډو کې اوځه کېدل ډانچه جوړ شو غوخه ور پورش قال اعلم ان الله على كل شيء قدير په دلیل نقلی باندې هغه دعوه ثابت کړه چې ان الله على كل شيء قدير په ابتدا کې دا ذکر شوی دویم روایت پکې دا دی چې دا عزیر ابن شرحیه علیہ السلام دی دا رائے دا عبداللہ ابن عباس سے دا دا عبداللہ ابن سلام دا راجح ہم دا عند المفسرین دریم قول دارے دا ابن زید چدا التي خرج منها الالوف عند حذر الموت دا مخ کې چې مونږ کوم ذکر کړل دا هغه قریه تراغه کما قریه کې چې داخلك تنوتلیو او به تعن تقتیلیو بیا غیبانی مرګ راغلو دا وای په دې قریه راتیر شو عزیر علیہ السلام یو قول دا دی دویم قول دا دی چې دا دیر هرقلو بیت المقدس کی بل قول دا دی چې دا ایلیا وا نو دا یو کله و چې پاغي باندې عذاب راغلی دا غرزیدلی خالیه جوړه شوی و تعالی شو وک نه چې وفات کېده سلويختو کالو اې د یو زوی چې هغه په دې وخت کې شلو کالو سل کاله بعد چې ډیر ژوندې شه دا بیم سلويخ کالو ا د زوی عمر یو سلو شل کالو نو هغه زوی چې د پلار نسل کاله مشر دی د پلار ناتیا کاله مشر دی هغه د څوک دی د خضر علیہ السلام دا عزیر علیہ السلام زوی دی د سلويختو کالو زوی د وصلو شلو کالو راغه پښتنه وکړه او زنانه شله او پستر ګړنده وا د دروازې مخ کې ناشته وا ویدل ته د عزیر علی السلام کور کم یو دی هغه ورته چې عزیر علی السلام هم دا کور دی خو ته څوک یې ویزه عزیر ما وی عزیر خو بچړاند دم کړل خکېدل و او چې شلان به دم کړل جوړېدل و ته ما دم کا چې دم کړه هغه زنانه سترګې جوړې شوې خو باندې جوړه شو منډې کړې کوړته چې عزیر علیہ السلام راغلی دي چانه من ګوره زیدم کړه خشوما وینا زوی راغی ویزه بدل ته ومنم چې ته عزیر علیہ السلام ازما د پلار د دوړو ولو مینس کې د سپګمې په شکل داسې ګر تور چاپا وا اره وخایا شای چورو خو دا چاپا پکې وا به قانی شو چې دا عزیر علیہ السلام دی دوی سره فقط حافظ د تورات چې یوازې عزیر علیہ السلام بل حافظ د تورات نو تورات چې کوم نسخې وي هغه بخت نصر سوزولې وی ټولې نو دی وویل چې کته مونږ ته رښتیا عزیر نو مونږ ته تورات بیولې کا مسغب ویلو کاتبینو بلیکلو نو یوازې یو حافظ د تورات پکې پیدا شو چې عزیر علیہ السلام دی نو دومره کمقل خلق ودا ابن الله دی ودا د خدای زوی ذکر چې تورات په یاد دی موږ تاسو خلک زکیو چې په سونو پارا کوڅه کې قاریان دي خو موږ یو تم ابن الله ونه چې دا خدای زوی دی ځکه قران کریم یاد دوی کې یو حافظ پیدا شوی ابن الله ته جوړ کړي وو نبی هغه تورات خلکو ته دوباره د سر نه تجدید کو وی ورتا نو دا عزیر علیہ السلام نے په قول راجح سره قال ان يحيي هذه الله بعد موتها
فاماته الله پس وفات کدل رخل تعالی میات عام سلکالا فکان میتا ثم بعثه بیرا پورت کدل رخل تعالی لرنی ژوندې کا قال الله رب کریم فرما ورتو ال کم لبت سمر درنگ تیر کړه تا کم مکتا قال لبت یومنا وید لبت یومن درنگ تیر کړه ما یو ورځ دوحا پټیم باندې وفات شو ادم ازیګر پټیم را پاسې دا چوي قتل چې مغا ورځ وي چې یومن چې سوچ وکړل چالکا دا خوش مازیګره دی زه خو دوحا پټیم باندې وفا ود شو ما او بعد یومین وینا بل بعد یومین بعض ورځ دا خود دوحا ټیم نو اوسه پورې بعض ورځ شو قال رب کریم ورتویل بل بت بلک درنګ تیر کړه تا میاتا من سلکالا فان ترددت بالفرض والتقدير کچرت دی مسله کې شک وینو فانظر الى طعامک پس وګوره طعام خپل لره چینزر او انګور او شرابک او شراب خپل لره چې عصیرو لم يتسنه لم يتغير تغییر نه پیدا کړي لم يتسنه د اصل کې تسنه کې چې دا هاراغلی دا وقفی دا ضمیر نه دی لکه ما اغنا عني مالیه هلك عني سلطانیه نو دا ضمیر چلته خو ضمیر نشته دی هغه وقفی هارا وانظر غورا الى حمارك الى عظام حمارك کیف تلوح بیدوا سنگ سپن پلقیگین ولنجعلک دا وعطف دی معطف لی مقدر دا لنجعل تعلیل دی فعل معلل به مقدر دی وفعلنا ذالک دا کار مونگو کا صد پار لکی نجعلکا دیر پار چی مونگو گرزوتا آیتن علامہ دلیل للناس پار دخل کو پا احیاد موتاو کین وانظر گورل العظام اڈکو دخر لرا کیف ننشزوها کیف نرفعوها سنگو چتو مونگ بازی پا بازو باندین ننشزو کچرت بزاشی نو پمانا دا نرفعو سرا او بعض قراتونو کې ننشرو راغله کیف ننشروها نو به معنا کیف نحییها و الیک النشور الیه النشور اذا شاء انشرا ومعنا د حیات دی کیف ننشزوها څنګه پورته کوم بعض په بعضو باندې ثم نکسوها بیا ورغندو غیلرا لحمنا مغوخا کدا ننشرو بالراشن په معنا د نخلقو شو بیا او کبزاشی په معنا د نرفعو سرا فلما تبين له هر کله چې واضح شو دلرا قال نو اذا اعلموا قد علمت علم لرم یقین مراغه چې ان الله على كل شيء قدير واذ قال وغوخيات ک چې ابراهيم عليه السلام رب ارى وزما ارني اخيم على كيف تحيي الموتى سنت جنك مولرا قال وي ورت رب کریم اولم تؤمنا آیاتا اولم توقن بذالک ستا یقین پدې نشتا چې زه محی الموتایم قال بلا وی ورت خدای تعالی او انا موقننا دا غلط نمرود لعن انا وحی و میت ویل دی اوس باری تعالی ورته کوي چې در رزل پوي شوی نه دی احیاء ماتت دغه دی د دې نرشي داسې مړې د ژوندې کې لکه چې عزیر علیہ السلام او خضر علیہ السلام وفات ما ژوندې کړو داسې مړې د ژوندې کې لکه مرغان چې ټوټه ټوټه دي او به پاوا کې اوځي کوم داسې احیاء دیو کې یو سړی باندې فیصله د اعدام شوی خاصم ژوندې دی نو او به دې دعوه کوي چې ما ژوندې کدا ژوندې دا چې ارنی کیف تحیی الموتى ابراهیم علیہ السلام ولی ویل عطا الخراسانی عبداللہ ابن عباس ابن زید حسن بصری قتادہ ابن جریج دې ټول په دې باندې قائل دي چې د دریاب غاړې ته راغې یو حیوانو چې هم تنا د اوچ حیواناتو خوراک کولو هم تمایانو خوراک کولو نیم مایانو زغلولو نیم زناور زغلولو نو دوی چې الہ دا خو نیم دریاب کې خلقو خورو نیم بره دا به ته یو ځان څنګه ژوندې کې
دا سوال ولی وکړه؟ دا سوال دې دپاره چې د مخکې چې کوم دی علم الیقین دا مقصد چې دا علم یقین زما په عین الیقین بدل شي. یو علم یقین دی، یو عین الیقین دی، او بل حق الیقین دی. علم یقین دا دی چې تا اورېدلي چې اور سوځول کوي، دا ستا علم دی پدې. عین الیقین دا دی چې ستا په مخ کې سړی اور اخستی دی او رمباړي وایي. او حق الیقین دا دی چې تخپل اور سوځول او چغې دی واله، دا حق الیقین. دام یقین دی چې اور سوځول کې خدا چې تا وسوځیدل ته یو بل یقین تا تراشي، دا ډیر مضبوط. دا چې پسترګو بل ګوري. زمونږ علم دی چې مرګ شته دی، لیکن چې بل وګورو چې قبر تم روان کړي نو عین الیقین شي، چې خپل مړ شو نو حق الیقین شي. په دې طریقه باندې نو د چې دا کوم سوال کړي چې ارینی کیف تحل الموتى یا پاس خضر علیہ السلام کړي دي، دوی دا خپل علم الیقین په عین الیقین بدلولو چې زمونږ دا یقین عین الیقین تلاړ شي، او بیا دا عین الیقین نه حق الیقین تلاړ شي چې بهتر یقین او ایمان هغه دی. قال ولا ورت ابراهیم علیہ السلام بلا انا موقننا زما یقین دې پدې، ولکن سألتو لیکن سوال می کړه لیتمئن قلبی دې لپاره چې مطمئن شي زړه زما، اطمینان قلبی لپاره سوال کوم. ابن عباس سے بوئی لیتمئن قلبی علی ان خلیلک مستجاب الدعوات چې زما یقین پدې مضبوط شي چې ستا دوست مستجاب الدعوات دی. دسه سوال می وځکه وکړه چې دا خبره باندې می یقین خپل مضبوط شي چې زما دعا قبليږي، زما مستجاب الدعوات. نو یو قول داو چې د په دریاب په غاړه دغه سلی دلیو. قال فخذ أربعة من الطير رب كريم ورتوي فخذ واخلا سلور د مرغانونا. دا سلور څه شی دی؟ یو طاووس دی، یو چرګ دی، یو ټپوس دی، یو کارغه دی. دا ابن عباس سے برای مجاہد رحمت اللہ علیہ وی چې کوتر دو کارغه دی، طاووس دی او چرګ دی. وسرهن الیکا سرهن دا سخ لغت دے ترجمه تلک متوجیش. سر دا سوار شے یسورهنا پمانا دا قطع سرا، قطع دا دا ابو عبیدہ امام مجاہد او دا ابن عباس سے برایا دا. او ابو الاسود الدؤیلی وی چې سر په زبان سریانی کی قطع توي، نصرهن معنا قطعهن ټوټه ټوټه کا. الیک د پارا عامل مقدر روباسا فسرهن ثم اجمعهن الیک، ټوټه ټوټه کا بیزان تراغون کا. دویم قول دار چې سر ماخوذ د دې قول د عربانو نه دی چې رجل اسور مائل العنق، د چا چې دا سټ داسې کوږي دي ته رجل اسور وای، نو په معنا د میلان سره سټي بلخوا میلان کړي دي. نو سرهن معنا عملهن وازممهن الیک، راجخت کا ځانتا مخ ته راوړه. ثم جال بے وګرځوي کې دا کل جبل فارغ باندې چې یا سلور غرونو یا او غرونو منهن دین جزءا ټوټي. ثم دعهن بے وبل دلرا چې تعالین را شیاتا وسو یا غرابو یاتین کراجی بداتا تسعین پسای مش سرار روان وي. دا سی وکړل په غرونو کې خدل په هوا کې سره وخه ورلې بیل بیل مرغته جوړ شو، په خپل مخلالل د مخه ترالل. وعلم پوشه مخاطبه ان الله یقینا خدای تعالی عزیز غالب ذات دے، خاصتا باحیاء الموتى حکیم خاوند حکمت دے. دا چې عادت پدی جاری دی چې دنیا کې خلق بیا نه ژوند کوي، دي کې حکمتونه دي، ورنه قادر دی پدی چې مړ دي کې بیا د ژوند کوي.
مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة. دا باب ثانی دا رابعی حصے دے لگیدلے پا انفاق باندے لگیدلے تر 240 یا پوری الذین یاکلون الربا دی کریمہ پوری. دا باب مشتمل دے پا ثلاثت امور باندے. اول اربعۃ امثلہ دو مثالنا دا منفق فی سبیل اللہ دو مثالنا دا منفق فی غیر سبیل اللہ. دا ریاکار دا صدقی مثال فمثلو کمثل صفوان علیہ تراب. دویم مثال اگر اس طرح روان دے ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل وعناب تجری من تحت الانہار له فیها من کل الثمرات واصابه الكبر. دا دو مثالون دا منفق فی سبیل اللہ. اول دا کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة. دویم مثال کمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اکلها ضعفین. دے باب کے گورے دا انفاق مسائل کثیر دی. نیو پا دے باب کے اربعۃ امثلہ دو دا منفق فی غیر سبیل اللہ دو دا منفق فی سبیل اللہ شو. دویم پا دے باب کے شرائط الانفاق دی. یو شرط دا انفاق سشے دے عدم الریا ریا بنوی. دویم شرط دا انفاق عدم المن احسان بنبارے او عجب علی اللہ بنکی. دریم شرط عدم الازی چاہتا چھ خیرات ورکے تکلیف زبانی بنور رسے. دے زوانی تا دی گورا تا سوال تراوتے اغیر پاسا بے روپئی ورکے نو تا غیر روپو تا ضرورت نشت. خبری مکو تکلیف مورسوا زبانن. بل شرط انفاق داری چھے آیت نمبر 220 تکی بیانی گی وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. بیکار مال مخیرات ہوا چھے دبل نے پقرز کی بے اخپل نہ آخلی. بل پا دے باب کی اوقات دے انفاق دی چھے دا انفاق بسنگا کے پٹ بکے کخکارا بکے اغسطا ظلم پوری تڑلی دا کریا در سرنوی ان تبدو صدقات فنعم ماہی کخکارا خیراتون کے غرم دادا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اوقات در تخائی چی دا موقت بالوقت ندا ورزی کے کدشپے کے الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فآخرہ کے بشارت دا منفق اغام ذکر کی گئی. مقصود دے باب خلاصہ ثلاثت امور شل اربعۃ امثلہ شرائط دا انفاق اور شپږ امور د انفاق د پاره ذکر کیږي. آیت نمبر 228 تک اجتناب من وسوسۃ الشیطان. بیان د اقسام الانفاق بیان د کیفیت الاداء بیان المصارف للفقراء الذين احصروا في سبيل الله بیان د اوقات د انفاق داغے ذکر اور سر دے. مثل الذین مثال کسان ينفقون چنفق کی اموال خپل فی سبیل اللہ کمثل حبۃ کمثل بازر حبۃ پشانت مثال د شندن کې د دانو دے. کمثل حبۃ کمثل بازر حبہ. دا منفق مثال دا دانی نہ دے مثال دا دیکان دے. بازر دا حبے چ شندن کے دا دانی دے.
یا حذف د مضاف په جانب د مبتدا کې وکا. مثل الذین معنا مثل نفقة الذین، مثال د نفقې د منفقینو چې ده کمثل حبا دانا انبتت چراشنه کې سبا سنابل وگی فی کل سنبلة پار وگی کې میات حبة سلدانی هغه د یو دانې نه جوړ شوی وسوا. دای مثال دی دا شان یو سړی به 1 روپۍ خرچه کوي، رب کریم به د 200 په اجر ورکوي. والله باری تعالی یضاعف زیتی لمن یشاء چاته چې خوخی یادو چند کوي. والله واسع فراخ د رحمت ددا علیم دې پوی دې پنیاتو نفقو باندې موافق دا اجر ورکوي. چاته یو په 100 ورکوي، چاته یو په 100، چاته یو په 400. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا آیت نازل شو، نبی علیہ السلام دعا کہ رب زد امتی، خدای زما امت نور مجر زیاد کا. آیت نازل شو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. مخ کے تیر شتا یضاعفه اضعافا کثیرا ترتیب کے رستو دے، مخ کے دے اوپر نزول کے رستو دے. نبی علیہ السلام نورم دعا کہ رب زد امتی، امت میں نور مجر زیاد کا. آیت نازل شا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابرین تا اجر ورکولی شی بی حساب و بی اندازی. شمار آئی کی نشتر سمری چی خوخی. الذین کسان ينفقون چنفقی اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعونا بینور پسی کی ما پاس پسی انفقو چی دے خیرات کری دے منن احسان علی اللہ عجب یا احسان پا فقیر باندے ولا اذن او نا تکلیف صاحب داغی لرا. قولی تکلیف نور کئی دوی دا پارا اجرم ثواب دا دید عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون. قول معروف کلام حسن ورور خپل پارا چه دعا دا و سنا دا و مغفرت و بخنا تجاوز دا مظلمتنا خیر لرغور ریتال وغلل من صدقتن دا یو صدقین یدبوها چور پسی وی پاغی پسی عدن تکلیف لسانی. نیادا خیرات کون کی منان او موزینا داعی الاللہ و سناخوان او هغه خسړی چې مظلمت خلکو ته معاف کوي هغه غوړه دی. یا معنا دا چې اے انسان چې ته سخا کې نو هغه سخا چې داغي پسې تکلیف ورکې داغي نه دا کلام حسن درته غوړه دی. والله غنینا من صدقة المنان حلیمنا صبرناک دے تاجل دو عقوبت نور کئی. یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والا لا تبتلوا مباطل و صدقات قل بالمن پا احسان اللہ عجب سر والعظام او پا تکلیف رسول سران فقیر کا کالذی پشان آغچا ینفق چی خرچ کئی مال قل رعا الناسی نپار خودو خلقو تچ سماعت تے لا يقبل منه نشي قبل ولد دغ خيرات لأنه كالذي زكدا منان موزي پشان دا اغا دے لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ومثله پس مثال دا صدقی دا منان و دا مشرک چکم نے کمثل صفوان پشان تا دا مثال دے اوکانی صفا کانی دے چی پاغی بانی تراب خورا فاسوابه وابلن پسور سیگی کانی توابلن باران دلوی تاس کو فترکہو پس پریگ دی دیلر سولدن پاکا لیس علی شے صفائی پریگ دی. لا یقدرون دیبوی قدرت نلری علا شین پس شباننی داغتن کسبو چلی کری دی ندا شان منان او موزی و ریاکات چه خیرات کئی نو رز دا قیامت کے ددی دا خیرات براوڑلے شد حشر صافی میدان لرا او دا الہ العالمین دا عدل باران با پراشی دا عدل باران سر بدار طور تا ختم کی دوی با قدرت نلری پس شد ثواب دا مما کسبو سرا یو ثواب بم حاصل نہیں. واللہ لا یهدی القوم الکافرین. ومثل الذین مثال دا کسان انفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ خرچہ کئی معلوم اقبل پار طلب رضا دا باری تعالی و تثبیتا من انفسیما او پا تصدیق سرچ ثابت دے دنتخنو دوینا
ان یقینا من قلوبهم بالصواب چې دې ته ند احتساب وایي کمثل جنتنا فشانت د مثال لغارس جنتن د کرون کې دونو دین کمثل جنة مانا کمثل غارس جنتن بربوتنا چویدا پا مکان مرتفع کن اصوابها وابلن چویدا بربوتن مکان مرتفع کی اوار جگ میدان اصوابها وابلن چرسیاغی توابلن چورسیاغی توابلن باران دغٹو ساز کو فاتت پس رات لکی روباسی او کلها می وجات قلدوی فین دو چندا فیلم یصبها وابلنا پس کچری نری رسیدل دیل رباران فتولن اے فتولن یکفی پس یوازی پرخم و تکافیدان تاسو سوئی پرختا شبنم کافر ورطام والله بما تعملون بصيرا باری تعالی پاس چتا سے خرچ کوي بنا دین نو دا مثال د نفقې د مؤمن شو چې کله په اخلاص او په خشیت باندې وي دا لږی کډیری دې ثواب د چند کېږي لکه څنګه چې میوه د باغ د چند کېږي څلورم بیا مثال دا هغه چا دې چې هغه په آخر د عمر کې بدعملش تارای ابن عباس سردا یا هغه چا مثال دی چې مفرد فی طاعت الله دی حتی یموت داول نه تر اخر انداسه بدبخت دی سدی سے وی چې دا مثال د مرائف النفقه ریاکار وی ایا ود احدکم ایا محبوب غنیو کستا سیدا چې وی دل جنتن باغ من نخیل نکجرنا وانا بندنګرنا چروانی من تحت الانج دونو د مساکن داغین ولی دیر پار فیها پدغ باغ کی من کل الثمرات د پار هر قسم د انواع د میوجات نوی اور اسی دل ربو داوال حال دار چې دل ذریه او اولاد ضعفاء عاجزان فاصاب پسور سی دی باغ ته اعصار گرم باد چې پاغي کې نارن اور فاحترقت پس وزدا باغ آیا یو کس دا خوخی چې ضعیف بچی لري او کله چې د خ ضعیف شي په دغه وخت کې په دی باندې را باغ ختم شي بچو ته سم پاتې نشي فیو تم دا خوخنه دا نو دغه مثال دا غچاره چې هغه په تمامه ژوندۍ کې د اعمال یو باغ جوړ کړی دی په آخر د عمر کې را پورته شي د بد عمل جوړ شي ادنه کې باغ باندې طوفان راغی ختم شو د ضعف په حالت کې بیا د سره بسم نه ورځ د قیامت کې حیران بپاتی یا مثال د مرائیو د ریاکار د ورځ د قیامت کې سبب مصفات نه کذالک دارنګ مثال د بیان خدای تعالی لكم الآیات لعلکم تتفکرون یا ایها الذین آمنوا انفقوا ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم دا باب په انفاق لګیدل دي اوامر د انفاق دي نو پاکو مالونو حلالو هغه چې تاسو کسب کړی دي و مما خاصه دا هغه څنګه انفاق کوي اخرجنا چې رسل دي مونږ تاسو لپاره من الارض دزمکنا چې نباتات دي وغیرہ مما اخرجنا لكم من الارض کی فقی جزئی اختلاف دادے چې کل ما خرج من الارض چې کم دے کزمک عشری پدے کې عشر دے او کا غیر عشرین و پاغے کے نصف عشر دے امام مالک امام شافعی اغی پدی باندې قائل دي چې زمکه نه چې سروزي ما يقتات به كالرطب والعنب والحنطه والشعير کم چې قوت ته قوت پاغي کې اشته دي او چې کم قوت نه دی پاغي کې نشته دي په قوت کې شتا په غیر قوت کې نشتا دریم قول د امام یوسف امام محمد او د امام احمد سره دی هغه وی چې رزمکه ناروزی
مما یبقی فی ایدی الناس ومما یکال ویوزن، هغه چې تللی کیږي او پیمانه کیږي او د ځمکې نه روزي په هغې کې زکات شته او عشر یې نشته. اختلاف راغی په خضرواتو کې، شنکجات، پالک، ٹیپر، سبزی وغیرہ. پدیو کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ د عشر او د نصف عشر قائل دے، او جمهور در امامان او یاران د مذهب زمون په قائل نه دي. دلیل د دې په روایت د معاذ سے د چې یمن تلاړم، ما نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته خطر ولېګو چې د شنکجات او خضرواتو سره سوکم. روایت د دارقطنی او د حاکم او د بیهقی دی. نو ما ته واپس خدار هغه چې عفان رسول الله نبی علیہ السلام دې نافه کړی چې دینه سما خلا. قال ليس منها صدقه، پدې کې صدقه نشته. نو جواب بدای چې دا روایت د ترمذی دی او ترمذی په خپل چې حدیث ذکر کړی دی نو وايي چې اسناده ليس بصحيح ولا يصح عن رسول الله في هذا الباب شيء. پدې باب کې چې په خضرواتو کې صدقه نشته د رسول الله مبارک نه صحیح روایت نشته. اصل کې دا روایت د موسی بن طلحه دی چې صحابي نه دی، تابعی دی. کم روایات چې د ذکر کړي دي ټول مراسل دي او مراسل د دې په نس دلیل نه دی. نو دارنګ دارقطنی په علل کې وایي چې ثواب انه مرسل، حق دار چې دا روایات د خضرواتو کې صدقه نشته دا مرسل دي. هر چې دا حدیث دی چې لیس فی الخضروات صدقه، نو دا غي په سند کې نصر ابن حماد راغله، یحیی ابن معین وایي چې کذاب. دلیل د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ عمومات لکه دلتا انفقوا مما اخرجنا لكم من الارض، سچ مونږ رئیس تاسو لپاره د ځمکې نه، تخصیص نشته دلته. او د امام سے اصل دا دی چې تخصیص د عام نه نسخ ده، او نسخ د کتاب الله په خبر واحد باندې عند الجمهور صحیح نه ده. نو په حدیث ضعیفه او په مراسل بنسخه څنډوش. اصول د امام سے داری چې حکم عام راغی، ته د دینه صف افراد خاص کې چې خضرواتو کې نشته او نورو کې شته، دا تخصیص چې د امام سے وایي دا نسخه ده. ځکه دا حکم عام خضرواتو ته شاملو، ته د حدیث د وجنه غیر شامل ګرځي، نو حکم دې دغل ته منفي کو کنه، نسخه دې کو. نو وايي تخصیص نسخه ده او نسخه د کتاب الله په خبر واحد عند الجمهور صحیح نه ده، او دلته حدیث مراسل دي، نو په مرسل وڅنګه وشي نسخ. نو دې عموماتونه استدلال کوي. دویم لکه فما سقطه السماء ففيه العشر، هغه چې اسماني خړوبې پاره کې عشر ده. الته دا فرق نه دی کړی چې ګنې نه هغه پټه چې خضروات پکې دي به نشتا. عموماتونه د امام صاحب استقبال تحقیق او احتیاط ابن امام سے په قول کې دی باید چې وری کی. ولا تيمموا الخبيث مما اخرجنا لكم من الارض. دویم اختلاف پدې کې دا دی، امام سے بوئی چې پدې کې د نصاب ضرورت نشته دی. درې امامانو یاران وایي چې نه، زمکه نه چې روزي خمسه او سقط چې نه رسیدلی تراغی پورې پدې کې شته. یو وسق 40 ساعا، یو وسق 40 پیمانه دی، او 15 وسق ته چې نه رسیدلی تراغی پورې چې دینو پدې کې نشته دی. نصاب 5 او سقط دی. یو وسق 8 ساعت دی، یو وسق 8 ساعت دی، نو 15 پشپغو کې 300 ساعت نه جوړیږي، 300 پیمانه.
دریم اختلاف فقهی دلته دا دی چې امام شافعی امام مالک دین استدلال کړی دی چې کم معدنیات دی پزمکه کې روزي نو پاره کې معشر دی. دلیل پیدا دی چې مما اخرجنا لكم من الارض، اتفاقا د عشر متعلق دی. او مصرف د دې مصرف د زکات په چې سورته توبه کې راځي چې فقرا مساکین وغیرہ چې ذکر شوی. او د امام ابو حنیفه او د امام احمد سے مذهب دا دی چې په معدنیاتو کې خمس دی. دلیل پیدا دی چې وعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه، او د ازمکه په غنیمت کې راځي وي دې کې چې لن کم سرسپین روت المعدنیات پاغی کے خمس تے. ولا تیمموا قسم کوئی الخبیث الردی لرا منه ردی مال تنفقون چه خرچ کوئی تاسے ردی مخرچ کوئی حال دار لستم نہیں تاسی بیاخذی اخستن کے دبل چانا کستاسو په بل باندې قرض بین قبل وای نو داس شیخ خیرات کې مور کوي مگر که قبل وای الا تغمدو دا چې شمبوشیو کې په پاره یو سړی باندې د قرض دې نه درکې نو کبه بیکاره مال دم لاسته درشي مړه خو نشنه خو خدي په دې صورت کې اخلي خو کرشتینه مال درکون کې انساني ویته نه اخلي نو داسې بیکاره شي مخراته وي. وعلموا ان الله غني عن نفقاتكم حميد يعني محمود في افعاله. الشيطان الشيطان يعدكم الفقر وعدك تصر الفقر عند الصدقه یعنی یخوفکم یری تاسو د فقر نه چې خیرات مکو غریب بشي ويأمرکم امر کوي تاسو لر بالفحشاء په بخل باندې. کلبی رحمت الله علیه وای هر فحشا چې قران کریم کې راشي یا ذی حد گناہ مراد وی یا ته زنا مراد وی سوا د دې موضوع نه چې د فحشا نه مراد منع الزکات او بخل له دلته مراد ته د زکات نور کول او بخل له امر کې تاسو په فحشا باندې. بعض مفسرین عام ګرځي ټول معاصی. والله باری تعالی یعدکم وعده کې تاسو سره مغفرتا وبخنی منه جانب خپلنا گناہونه درته بخي په دې شرط کې زکات مور کو خیراتونه مو کړل وفضلنا او وعده کې تاسو سره د خلیفہ د مال. فضل مراد خلف من المال دی کم مال چې خیرات کړی دی دا غي بدل درکې. والله واسع مغفرته وواسع رحمته وواسع علمه او علیم بنیاتکم وصدقاتکم دا غي موافق درکې. یوت الحکمت من یشاء ورکی باری تعالی حکمت چاله چې د مرضی. ابن عباس رحمه الله او سدی رحمت الله علیه قول دا چې مراد د حکمت نه نبوت ده. یؤتی النبوة من یشاء ومن یؤتی النبوة فقد اوتی خیرا کثیرا. دویم د ابن عباس ابن منقل چې دې مقام کې د حکمت نا معرفت بالقرآن فقه د قرآن ناسخ و منسوخ محکم متشابه مقدم و مؤخر پہ جندل لے قرآنی علم لے تفسیر القرآن لے محکم اشارہ کری ہوا. قتادہ و مجاہد سے ابن منقل لی. دا رائے دا قتادہ و دا مجاہد دا ابن عباس سے رائے دا و چی دا نبوت مراد دے. بل قول دارے چے حسن بصری سے وہی مراد دین ورع فی الدین تقوا دا. من یوت الحکمت تقوا چا تورکلے شو فقد اوتی خیرا کثیرا. ربیع بن انس وی خشیت للہ یرا دا مراد. ابن قتیبوی مراد دین العلم والعمل اگر علم چ عمل ورسری.
نو موږ علما خو د حکمت مانام دا یو تعویل لا خلو خو دې کې علما ډېر اقوال کړی دي یا نبوت مراد ده یا علم التفسیر مراد ده او یا مراد چې کوم دینو اصابت فی القول ده دا د مجاهد صاحب قول ده یا ورع فی الدین دا د حسن بصری صاحب قول ده یا خشیت لله ده دا د ربیع ابن انس قول ده یا علم والعمل ده دا د ابن زید قول ده خو هغه علم مراد دی چې عمل وی ور سره کم علم سره چې عمل نه وي نو دا خو د سره پکې داخل ځکه خیر کثیر هغه ته نشي ویلې بلکې هغه به لعنت دی مالک ابن انس وی چې مراد ورنه عقل فی الدین دی په دین کې مهارت چې اجتهاد دی یوت الحکمت من یشاء ورکی نبوت ورکی علم و عمل ورکی معرفت القرآن ورکی عقل فی الدین ورکی معرفت بدین اللہ ورکی اصابت القول ورکی خشیت للہ او ورکی ورع فی الدین من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا خدار چه مراد دا یوت الحکمت مراد د حکمت نه شرح صدر واخستل شي شرح صدر ورکی شرح صدر چالر چې د مرضی ومن یوت الحکمت چاته چې ورکول شو شرح صدر فقد اوتی خیرا کثیرا دلیل په پدې باندې آغا کریم شي من یرید الله به خیرا یشرح له صدره دلتا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين بل يكوي من يريد الله به خيرا يشرح له صدره وما يذكر ما يتذكر فالناخل الا اولو الالباب خاوندان خالص عقل تعریف درې په څلورمه سفاره کې راځي چې الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا دق ذاکرین چری دا اول الباب دی وما انفقتم من نفقه اغا چې تاسو نفقه کوئ د سنفقینا فی سبیل الله نظرتم من نظر یا نظر تړئ نظر نه فی طاعت الله پس وفا پې کوئ فإن الله يعلمه علم پلرینو قبلی اذا کان لله اوس خلاصه دا چې الہ العالمین په علم لري اوس د دې صحیح اجر د خدای تعالی ته اوس پاره مفوض الی الله کوي ځکه څوک چې مفوض الی الله نه ګرځي مفوض الی علم الله نه ګرځي دې ظالم نه و مال الظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات کچرخ کار کوي تاسو خیراتن لرا فنعما هي پس غوره چې کم نه هي دغه دا نعم شیئا هي غوره د احکار صدقه ده وان تخفوا کپټوي دی لرا وتؤتوا الفقراء ورکوي دی لرا فقراء تا فهو خير لكم رائد مفسرین دلته دوی یو دا چې تبدو صدقات نه مراد صدقه فرضي او واجب ده سرسایه مراد د زکات مراد ده ښکارای ورکا چې د خلکو فکرم روګرځي او تا نه تهمت لري شي او ان تخفوها وتؤتوا الفقراء مراد د دین صدقه نفلی ده دین نفلی مراد خدل تب طریقه سنت استخدام وی الصدقات چې مصرح ذکر ده مراد صدقه فرضی خو تخفوها کې چې ضمیر راځي شو نفلی مراد ده سنت استخدام وکي دوی مراد جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه دا هغه تخفوها ضمیر هم دغه صدقات او تراجی ده او مراد د صدقات نه خو صدقه مراد د تخفوها نه خو صدقه نفلی ده نو صدقات نه مراد نفلی ده او دواړه د نفلی سره لګي دلیل پیدا چې تخفوها کی ضمیر صدقات او تراجی کوم فرضی واخلو نو قید د وتؤتوها الفقراء ور سره نه لګي
دې خو معنا دا کپټوي او فقیر ته ورکوي نو غوړه ده، او کای نه پټوي او فقیر ته نه ورکوي مالدار ته ورکوي سبات نشته. مطلب خدا شو. نو کدا چرته فرضي صدقه ای نو غل ته د فقیر ته ورکول پکې فرض او شرط دی، غیر فقیر ته نشي ورکول. وتوتو الفقراء نه پته لګيږي چې دا نفلی ده، که فقیر ته ورکه غوړه ده او کمالدار ته ورکه جایز. او اذا دواله د نفل سره لګيږي. ويكفر الله رجي خو تعالی يكفر او رجي خو تعالی انکم استاسن من سیئاتکما بعضی د گناهونو استاسنا من تبعیضی په داخل کا د مخلوق حقوق نافع کوي. والله بما تعملون خبيرا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. سوال کړو باز خلکو چې دا کتاب فقراء او تور کول څنګه دي. آیت راغی نشته پتا باندې هدایت درې هدایت موصله الى المطلوب اگر که اراءه الطريق ستا کار ده. انك لتهدي الى صراط مستقيم ولكن الله يهدي من يشاء. دا چې اوس فقراء د کتابو دي هدایت باندې نم دي ته خیرات ورکوا، هدایت ستا کار نه دی، زمون کار دی. وما تنفقوا من خير من مال الفقراء فلانفسكم ثواب داغي پنفذ نفس مستاسره. وما تنفقون تاسو بانفاق نه کوي الا ابتغاء وجه الله مگر په طلب رضا د باری تعالی. وما تنفقوا من خير من مال يوفى اليكم قربل کول شي تاسو ته ثواب داغي. بالجمله خلاصه دا چې انتم تاسو چې لا تظلمون ظلم بدر باندې نشي کولای. وبالجمله انتم لا تظلمون. مصرف د زکات څوک دی؟ للفقراء الذين طاروا فقراء هغه احسروا چې بن کړی شوی فی سبیل الله چې جهاد دی، فی سبیل الله چې علم دی. من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله. لا يستطيعون پالکون دې کې چې طاقت نه لري دور بند سیر او د ذهاب فی الارض پزمکه کې تجارت د پارتلو توزګار نه وي. يحسبهم الجاهل چې ګمان کوي په دې باندې جاهل یعنی جاهل بحالهما چې د داخلي حال نه خبر یغي په ګمان کې غنیا ادمالدار من التعفف د وجد نسوالنا ډیر سوال چانه نه کوي. تعرفهم تعفف معنا تجمل وعدم السؤال. تعرفهم تب پیجن دی لر یا رسول الله علیه السلام بسیماهم پنخل دی باندې. مجاہد سے بویدہ نفس شیر دا عاجزی دا. صدی رحمت اللہ علیہ وی آثار دا فقر دی. ابن عباس سے بوئی چی تجمل دے خلقو نبا استغنا کئی اخون غنی بٹیٹا پیٹا نکی چاہتا. تب پیجن دی لرب سیماهم پنخل دی سرا لا يسألون الناس دی سوال نکی دخل کن الحاحنا پا کشمکش سرا الحاح او الحاح یعنی په حال کون ده کې ملحفینا و ملزمینا چې ګینه د چا پورې لازم کیږي. ایو سړی چا پسی شي کنه باز سوالګری کله کې نیولې خیر دی او خیر دی خیر دی تزان په مختاو کې ځان غلې کې خو بس نه دی پری یا غ الحاح دی پکله کې دنا غواړي ځان پر لازم کړی. لا يسألون الناس الحافا ایدی مانا بدانه کې ګورا چې ګنې الحاف ته نحال کې قید واخلې نفي چې متوجي کلام مقید بقید تشین دا متوجي کېږي قید لرا نو معنا دا چې سوال کوي خو الحاف نه کوي دانا تقدیر دا ولګوا لم يكن منهم سؤال فيكون الحافنا دې سوال بالکل نه کوي پاتلا دا چې الحاف او زار راشي سوال نه کوي سره پاتلا دا چې الحاح راشي الحاف راشي. نو الحاف هغه چا پوری ځان لازم کول او بار بار غختلو ته وي د پدې طریقه سوال نه کوي چا. وما تنفقوا من خير هغه چې تاسو نفقه کوي د سمالنا فإن الله به پدغه مال علیم پویرین صدقات استاسو پنیات استاسو